اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو لر او بر پښتنو افغانانو ته نیکي سلامونه احترامات خدای دې وکړي چې ټول راته روغ جوړ خوندور د صحت او د عزت په جامو کې پټ وي. اول زمونږ د پی ټی ایم هغه خويندو ته چې کوم نن سبا د خپل قوم د پاره مبارزه کوي، د خپل پښتنو د پاره د حقوقو جنگ کوي، هغه ته د غيو دوه کړي ډلې وي. زه پښتنه يم بننګي نه قبلوم لالیا ټول ملالو خويندو ته ډلې. زه پښتنه يم بننګي نه قبلوم لالیا د ننګ میدان ته څنګ په څنګ در سره جملالیا او ته د پښتون د حقوق جنگ کوه په شا مرزه، ته د پښتون د حقوق جنگ کوه په شا مرزه، زب ماشین جامې ګندم تا بساتم لالیا د زرغونی انال مسیم ستا دعا پکار ده، د زرغونی انال مسیم ستا دعا پکار ده، د وخت ملالیم ظلمی را پاره و ملالیا الله دې نکړي که شهید شوی د وطن په نامه، الله دې نکړي که شهید شوی د وطن په نامه، په تار دې زلفو به کفن درته ګنډم لالیا ته به د حق چغې ویې د لشکر سر ته بځې، ته به د حق چغې ویې د لشکر سر ته بځې، زه به کې مصرې درته کوم لالیا ته به د حق چغې ویې د لشکر سر ته بځې، زه به د ننګ ډکې مصرې درته کوم لالیا او ویږي لمنه که زخمی شوې خال د ږدم په وینو بیا به اوبه درته په لپو کې راوړم لالیا. ملګرو لایف په دې خاطر در سره راغلم چې خاموشي نه ده پکار. مونږ او تاسو ته چې کوم مبارزین ملګری یو په بهر ملکونو کې یو، په اروپا کې یو، په خلیج ملکونو کې یو، چې څومره ملګری یو چې د چا هم د مبارزې وس رسیږي، که په لیکلو وي، که په لایف ویډیو وي، که په هر رقم یو، بل خصوصا د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم په جنیوا کې لنګ مارچ دی، د دې کامیابول انتهایی ضروری دي. د ټولو لر او بر پښتنو افغانانو خویندو ورونه دغه خواست کوم چې په دې دغه باندې په اول تاریخ د دې روانې میاشتې یعنی دغه 2-3 ورځې پاتې دي په جنیوا کې سویټزرلند کې د بشري حقوقو دفتر مخې ته د پی ټی ایم یو لانګ مارچ ته یو لاریون دی. نو د ټولو ورونو خویندو نه خواست کوم چې هلته په اروپا کې په هر مملکت کې دي چې په دغه لانګ مارچ کې دوی خپله حصه واخلي، خپل ګډون ځکه وکړي چې بله ورځ د ګلخانانو یو ډله راوتلې وه هلته په دفترونو کې د پاکستان د سفارتخانې چې کومې دي په دې اروپا هېوادونو کې، هغوی په خپل منځ کې څه مشوره سره کړی وه چې موږ به د پی ټی ایم لانګ مارچونه یا لاریونونه یا پرلتونه ناکامونه. په دې خاطر زه ټولو خویندو ورونو ته خواست کوم چې پر ضد د هغې هم تاسې ټول خپل دغه یوه 2-3 ورځې چې کومې دي دا خامخا د خپل کام د بقا دپاره، د خپلو مظلومو پښتنو د پرمختګ دپاره خامخا دغه څو ورځې دغه وخت خامخا وباسئ. انشاءالله چې دغه وخت به مو هم په دې دنیا هم په هغه دنیا په کار راځي، ځکه چې هر وخت سړی د ځان د مفاداتو دپاره نه، ژوند هغه دی چې د کام د پاره تیر شي نه. نو چې د خپلو پښتنو د پاره څه وکړو، د خپلو پښتنو مظلومو پښتنو حق وغواړو د دې ظالمانو نه چې د کوم ظالمان په مونږ باندې نن سبا مسلط شوي دي، په قسمه نومونو باندې مونږ تورن کوي، مونږ وژني، زمونږ ظلمي په شهادت رسوي، ماشومان سپین ژیري ځوانان په جیلونو کې بندیان کوي. لکه ته فکر وکړه دغه زه د اواز بندوم لږ صرف لکه د زمونږ د پښتون ژغورنې غورځنګ یو ملګری راووځي دوه ونیسي، بیا یو راوباسي د زندانه بیا دوه، یعنی په غیر قانوني غیر آئیني لیول. او یو د ډي سي فهد وزیر دی که څه نومیږي دا په ډي آی خان کې دی ټانک کې دی نه، هغه چې د هغه نه بدل شو مونږ ویل چې خو شکر دی اوس خو د خپل کام سړی دی، وزیر دی، دا ډي سي فهد وزیر دی که څه بلا ده، دا خو به لږ زمونږ سره خوا دومره زیات په غلامۍ په دلالۍ کې دومره په مخ کې سب کې روان دی چې قانون آئین هم زمونږ ملګرو ته د خلاصون اجازه ورکړي د وتلو، هغه بیا هم په څبانه په جیل یا په دغه کې بندي کوي. نو دا ډېره زیاته د شرم خبره ده. خیال تاسې ته خیا نه درځي و په کرسۍ باندې ناستو پښتنو و واکدارانو چې ستاسې په لاس کې لږ دومره څه واک شته، لږ دومره اختیار شته، تاسې ته د اسیندي نه شرم نه درځي، د بلاول بټو نه شرم نه درځي چې هغه د محسن او د علي وزیر دپاره یا د پښتنو د حقوقو دپاره خبره کوي، تاسې ته دغه پنجابیانو لیډرانو نه شرم نه درځي، تاسو ته د هغو نه هم خیا نه درځي.
لکم د ستاسې ضمیر تاسې لږم نه یې ملامته د خپلو ضمیرونو ته چې د خپلو پښتنو دپاره غږ پورته کوي. قسم په خدای ډېره د شرم خبره ده چې یو پنجابی یو سیندی د پښتنو دپاره غږ پورته کوي او تا په پارلمان کې زیړې سترګې نیولې وي. ګنې ته به هم ایمان و پښتو ته خوشحالېږي. صرف په نوم پښتانه دي، صرف په نوم. خبرې ډېرې دي ملګرو. سر یو دی، هغه بله ورځ په شمالي وزیرستان همزوني کې 3 کسه ماشومان په بم باندې والوتل. یو زما په خیال شهید شو، 2 شهیدان شول، یو پاتې شو، خو هم مشماره ځکه چې لاسونه پښې سترګې هر شی له لاسه ورکړي. داسې ژوند څه منه نه. نو زمونږ یو شی هم محفوظ نه دی ملګرو. د دې دپاره اوس څه کول پکار دي؟ نه مونږ خو ریاست ته چغې وایو، د پاکستان فوج ته، د پاکستان ادارو ته نارې سورې وایو چې دا منسونه چې تاسې کوم کرلی دي، کوم مشخ کړي دي، د خدای دپاره دا پاک کوي. خو دوی په هغه باندې توجه نه کوي، وایي تاسې غداران یې، تاسې ایجنټان یې. خو د پنجابیانو نه بیا چې کرسي ونیسي، بیا دوی په عدالت کې وکیلان دا نارې پسې وایي چې یہ جو وکیلګر دی ہے اس کے پیچھے ور دی ہے نه. او بله دا خبره دا څومره د شرم ځای دی چې موږ ته د انډیا دغه ایجنټان وایي او نن دی که پرون د عمران خان انډیا ته خپل ووټ اچولی و نه په اقوام متحده کې. یعنی څوک غدار شول؟ څوک وچه ویل یې چې انډیا کا جو یار ہے غدار ہے غدار. هسې عمران خان ډېره د شرم خبره ده. خیر دی ډالر یا پیسې خو د اسمان سره خبره کوي. دلته د بحرین یو دینار په 426 کالدارو، یو دینار 426 کالدارو ته. زه چې اول بحرین ته راغلم په 300 یو که په 300 نن سبا به 400 او نن سبا به 426 کالدارو باندې یو دینار دی نن. خو بیا خیر دی ما بله ورځ پوسټ کړی چې دا خو صرف روبایي ده، غزل خو لا پاتې دی د نوي پاکستان. دې ته خو ځانونه ټینګوي. یو ملګري ویډیو جوړه وایي پخوا به چې د پی ټي آی والا راتلل وایي ویل به یې چې آی پی ټي آی وایي اوس یې چې کله را ټینګ کړل د شیان یې پې ګران کړل، ډالر د اسمان سره خبرې کوي، وایي اوس یې ملې ته لاسونه ورکړي دي کوي چې وای پی ټي آی نه. نو اوس یې وای پی ټي آی ته ټینګې کوي. زما نور ورسره اختلافات نشته، د سیاسي پارټو سره هېڅ اختلافات نه لرم، خو د عمران خان چې کومه پالټي ده یا د مراد سعید دی یا د شهریار دی یا د نور، دا مې والله دومره بدې شي په دې پورې چې د خپل قوم دلالي کوي. نور پنجاب اسټبلیشمنټ ته ګوره، مونږ پنجابیان د قوم په دغه مونږ د چا سره تعصب نه کوو. پنجابیان زمونږ ورونه دي، هغه هم خاص، هغه هم دغسې تنګ دي. بله ورځ تاسو هغه د یو فوجي ویډیو ولیده چې په خپل مونږ د پنجاب اسټبلیشمنټ یادوو چې په هغه کې پنجابی جارنیل، پنجابی افیسر، پنجابی سیاستمدار، پنجابی واکدار چې دغه پکې راځي، هغه پنجاب اسټبلیشمنټ. نور مونږ د چا سره د کمپارستی په خاطر دغه نه کوو. مونږ په انسانیت، په مینه محبت مین خلک یو، مونږ د ساتیري خلک یو، مونږ د خلکو سره په ساتیري ډېر ښه پوهېږو. خو د شرم ځای دا دی چې نن فواد چودري ټویټ کړی و د رنجیت سنګ یې څومره صفتونه پکې کړي وو نه، نو په هغه باندې دوی نه شرمېږي، په هغه باندې دوی نه دي غدار چې د رنجیت سنګ صفت کوي. او زه چې د لر او بر پښتنو افغانانو د یووالۍ یا د اتفاق خبره کوم، یا زه ووایم چې زه د ازغن تار نه منم یا دا زمونږ بیلتون نه منم، نو بیا زه غدار شم، زه ایجنټ شم، بیا زه د افغانستان د ادارو غلام شم، زه بیا د انډیا ایجنټ شم، زه د را د موساد ایجنټ شم. دا کومه خبره ده چې یو پنجابی یو فواد چودري د رنجیت سنګ په صفت باندې نه شرمېږي، ټویټ کوي، د هغه صفت کوي، د هغه سالګیرې لمانځي. تاسې د خپل ابدالي، غزنوي، میرویس خان، احمدشاه، د دغو د میرزالي خان، د خوشحال خان بابا، د دغو په تاریخونو تاسې ولې شرمېږئ پښتنو؟ که لږ هم حیا وي په تاسې کې، لږ هم غیرت وي. وګورئ نن د فواد چودري ټویټ چې د رنجیت سنګ په باره کې کړی دی. تاسې ولې د خپلو نیکونو نه انکاري یئ؟ ولې د خپل پلار نیکه تاریخ په کاڼو ولئ؟ ولې د خپل نیکونه، خپل پلاران ولې سپکوئ؟ ولې د خپل افغان شخصیت ولې د نورو خلکو په خوله باندې تاسې بدناموئ؟ ولې افغان نوم ته سپکاوی کوئ؟ ولې د خپل نسل نه انکاري یئ؟ په څه وجه؟ او نن د زمونږ د خړ کمر د زخمیانو پټیل اوس هم د هغو پرغرونه جوړ نه دي. نن هم یو په شهادت ورسېده، د خړ کمر په زخمیانو کې یو کس نن هم په شهادت ورسېده. نه هغه خویندې میندې دغسې زړونه یې سوري دي. په بختوره روژه کې اختر نږدې و چې د ګلو بارانونه یې پې وکړل. تر نن هم په هسپتالونو، په شفاخانو کې پرته دي زخمي، څوک شهیدان کېږي، څوک د مرګ شیبې شماري. په کوم قانون، په کوم آیین؟ ولې دا په انسانیت کې نه دي روا؟ ملک خو پرېږدی عوام، بیخي د ځناورو په قانون کې داسې نشته لکه دا کومه لوبه چې زمونږ سره دا ریاست اخیستې ده.
ته مونږ ته د محب الوطنۍ درسونه راکوي. زمونږ خویندې میندې د بکاخیلو په کیمپونو کې دي، زمونږ خویندې میندې په یو ملک په بل ملک کې مهاجرې دي، څوک په خوست کې دي، څوک په بنو کې دي، څوک په کراچي کې، څوک په پېښور کې نه، او ته د اسلام آباد په ماڼو کې ناست په بنګلو کې دغه ځاینامه ته د محب الوطنۍ درسونه راکوي. په کوم کتاب، په کوم دلیل؟ ملګرو، د جنیوا لانګ مارچ د پاره چې څومره په اروپایي هیوادونو کې څومره خویندې ورونه دي، څومره پښتانه افغانان هلته میشتي، نو در باندې فرض او قرض ده چې په دې لانګ مارچ کې به خامخا شرکت کوئ او هغه دلالانو ته تاسې سبق وښایئ چې بله ورځ دوی راغلي وو ویل چې مونږ به د منظور پښتون داسې کو، مونږ به پی ټي ایم داسې کو، مونږ به په اروپا هیوادونو کې دوی اوس هغه بدماشي چې کومه دوی په پاکستان کې د پښتنو سره بدماشي کوي، زورواکي دي، هغه بدماشي اوس دوی په دغه کې راخیستې ده، په اروپایي هیوادونو کې دوی هغه خپله بدماشي. خو تاسې لاس ورته وښایئ، تاسې خپله پښتونوالي، تاسې خپل ننګ غیرت، خپل جوش او جذبه ورته وښایئ چې په دوی کې څومره ایمان او غیرت دی، په تاسې کې څومره ننګ او غیرت دی. دا به تاسې د اروپا هیواد ټول پښتانه افغانان، ټول خویندې ورونه، دا به تاسې دنیا ته ښایي چې موږ د چا نه بیریږو نه د چا په دباو کې راځو، او نه څوک دومره نران شته چې زموږ لاریونونه ناکاموي یا زموږ د پی ټي ایم احتجاجونه ناکاموي. نو زه د ټولو پښتنو افغانانو نه خواست کوم چې په دې لانګ مارچ کې به خامخا به شرکت کوئ چې څومره په اروپا هیوادونو کې خویندې ورونه میشتي، په دې لاریون کې به خامخا شرکت کوئ، حتما شرکت پکې وکئ ملګرو، ځکه چې دوی هلته هم دغه بدماشي، دغه پاټونه. بله ورځ ما یواد ویډیوګانې وکتلې د ابراهیم افریدي ورور سره یې ډېره بده خوله والې ونه، هلته ورغلي وو کسان. نو تاسې به دا ورته ښایئ چې موږ چې لاریون کوو، پښتانه افغانان چې کله راووځي د خپلو حقوقو دپاره، نو بیا هغه نه د مال پروا کوي نه د سر پروا کوي، هغه بیا داسې لانګ مارچ او داسې لاریون کوي. دا به تاسې ورته ښایئ د اروپا میشتو پښتنو افغانانو دغه ستاسې په غاړه ده. په دې لانګ مارچ کې به ټول شرکت کوئ او دا به داسې کامیاب لاریون لانګ مارچ کوئ چې ټوله دنیا ته دا پته ولګي. دا د روانې میاشتې یعنی د جولای په اوله نیټه باندې دی، په 13مه نیټه به ملګري سره ټولېږي د هرې څانګې والا، لکه امریکا شوله، د جرمن شو، بلجیم شو، ناروی شوله، سویزرلینډ شو، یعنی د هر کاناډا شوله، د هرې څانګې د مشرانو سره تاسې خپلې اړیکې وساتئ، اړیکې ور سره ټینګې کې چې څنګه حساب دی، په کوم لیول به ورځو، څنګه به لاریون وي، تاسې به انشاءالله ټول سره پوهه کړئ. نو بیا به په هغه لیول، په هغه طریقه باندې دا لاریون او دغه احتجاج ریکارډ کړئ، تر څو د دنیا ته زمونږ غږ ورسیږي چې دغه خلکو سره کیمه پی ټي ایم یو کې زمونږ په جلسه باندې په انګلستان کې حمله کړې وه خو ناکامه شوه. او پی ټي ایم یو کې والا که تاسې سره وخت وي، وخت هم درکوم زړګی، او هغه به پی ټي ایم یو کې والا چې ما اوس دغه خبره وکړله چې هغه په دغه کې لندن کې و، زما په خیال چې یعنی د غلخانانو د طرفه په تاسې باندې کوم دغه شوی و، یعنی دوی د تشدد دغه راوړو، دوی په تاسې یو قسم حمله کړې وه، هغه دغه یې ناکامه وه، هغه میټینګ خو ناکام نه کو. خو تاسو ته بیا زه دغه خواست کوم چې تاسو داسې لاریون، داسې لانګ مارچ وکړئ چې دا ټوله دنیا درته ګوته په خوله شي. دومره پښتانه افغانان په اروپایي هیوادونو کې میشته دي چې شمار یې نشي. خدای دې نورم ډېر کړي، الله دې تل ښاد او آباد لري. زه خو خپل د زړه نه احسانمند یم واقعي چې زمونږ غږ، زمونږ فریاد دوی نړیوالو ته ښودلی دی، نو مونږ یې د زړه له تله شکرګزار یو، منندوی یو، خدای دې آباد لري. نو په دې کې به ټول ملګري شرکت کوئ. د دې دپاره راغلمه چپ پاتې کېدل، خاموش پاتې کېدل ګناه دی. هیڅکله به چپ کېږئ نه، هیڅکله به خاموش کېږئ نه. مشران د پی ټي ایم کا خاموشي راوړي یا غلی شي یا څه شي، ګوره وایي زمری چې کله دغه کوي، حمله کوي، نو که غلی شي دا مه وایه چې دا غلی شو په شا شو. هغه لا د غټ ښکار دپاره 1-2-3 قدمه په شا شي، بیا خپل ښکار ترلاسه کوي، خپل ښکار باندې حمله کوي. نو هیڅکله به دا نه وایي چې د پی ټي ایم یا مشران خاموشه شول یا سړي خاموشه دي یا پوسټ نه کوي یا لایو. نه، منظور پښتون کا لایف په داسې ټیم راځي چې هغه وخت کې د لایف ضرورت وي، اړتیا وي، یو خبر ملګرو ته ورکوي، دی په هغه وخت لایف راځي. نه نو دغسې نه ده په کار چې دی لایف راشي یا دغه راشي. نو زمونږ او تاسې حوصلې هسې هم جوړې دي. اوس به هر سړی د ځان نه منظور پښتون جوړوي. مونږ او تاسې به صرف یو مشر ته یا یو بل چا ته نه په تمه کېږو، د هغه د امر، د هغه به اطاعت کوو، د هغه امر به منو. خو مونږ او تاسې به نن سبا دې ته نه په تمه کېږو چې یا پلانی مشر باندې دی یا پلانی. نه، هر سړی
باید د ځان علي وزیر، منظور پښتون، محسن داوړ، عبدالله ننګیال ورسره چې څومره د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګری اوس بارام په جیل کې دی، مولا بارام په جیل کې بندي دی، نه دا پته لګي چې ته په کوم جیل کې یې، نه دا پته لګي چې ته مړی ژوندی زخمی په څه حالت کې، څوک ملاقات هم نه ورپرېږدي. داسې خالد ګیلمن وزیر چې په بله ورځې په جیلي اف آی آر کې ونیو، نن ملګری ملاقات ته ورتلل اجازه نه ورکوي. داسې علي وزیر محسن داوړ وګورئ، داسې علامزیب مسعود څومره وخت تیر که په زندان کې، قاضي طاهر مسعود، هغه مولا، ټول عالمان، ټول عام خاص د پښتون ژغورنې غورځنګ ملګري یې بندیان کړي دي او داسې ناجایز سلوک ورسره کوي چې په قانون آئین کې خو نه، د ځناورو په قانون کې هم هغه نه دی جایز چې کوم زمونږ د ملګرو سره روان دی. خو دا به ملګرو زغمو، هم به زندانونه زغمو، هم به وهل ټکول زغمو، هم به هر شي ته تیار یو. خو مونږ او تاسې به د ادمش تشدد لاره ځکه نه پرېږدو چې دا در ټولو غټه اصله، در ټولو غټ قوت د عدم تشدد د لارې مبارزه ده چې بله ورځ نیویارک ټایمز کې هم دغه راغلل چې په ټوله دنیا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو پرامنه تاریخ ته یو مثال قایم کړ د امن. نو موږ او تاسې د دغې لارې خپل منزل ته رسېدلی شو، خپل مقصد ترلاسه کولی شو. نو الله مو تل ښاد او آباد لره او بر پښتانه افغانان دي خدای یو کی، یو بل ته مینه محبت ورکوي، چاته د کنځلې ځواب په کنځل مه ورکوئ، په احترام سره پوهه کوي. څوک چې نه پوهیږي هغه خو هسې هم نه پوهیږي، څوک چې نه خبره دي هغه خبره کوي، د خپل پلارونو نیکونو په تاریخ باندې یو بل خبر کوي، یو بل ته مینه محبت ورکوي. خو بیا هم په آخره کې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې څومره خلک ته په اروپایي هېوادونو کې څومره خویندې ورونه پښتانه افغانان میشته دي، ټولو ته خواست کوم چې د جینوا لاریونو به تاسې خامخا کامیابوئ او انشاءالله دا مې امید دی چې تاسې به د خپلې میړانې، د خپل غیرت اندازه خلکو ته ښایي. نو ډیره زیاته مهرباني هر چیرته چې وایي مونږ په دعاګانو کې یاد ساتئ، مونږ به تاسو ته دعاګانې کوو. وایي که د وطن په ننګ شهید شوې، که د وطن په ننګ شهید شوې، په تار د زلفو به کفن درته ګنډمه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. وسلام.